یو کس په داسې وخت کې د امام سره په مونځ کې شریک شو امام په حالت د رکوع کې نو په دې کې یو څو صورتونه دي دا ځان سره یاد ساتئ یو دا چې کله امام په رکوع کې وي او مقتدی راغی او دی د امام سره په رکوع کې شریک کېده او د تکبیر تحریمه په ولاړه باندې وویله د هغې نه پس دی رکوع ته لاړی او په رکوع کې سر عمله برابر کړه چې څنګه سر عمله برابر کړه د دې نه پس امام الله اکبر ویل شروع کړه نو د دا رکعت راومونته او دا رکعت وشو اگر که د په دغه رکوع کې تسبیحات نه ویلي او دویم صورت پکې دا دی چې کله امام په حالت د رکوع کې او د مقتدی راغی او د الله اکبر ویلو او چې څنګه رکوع ته ور روان شه نو ملا او سر د لا یو برابر کړي نو چې امام د رکوع نه سر اوچتول شروع کړه الله اکبر هغه ویلو په دې صورت کې دا رکعت د نه دی شوی دا رکعت به بیا ځان ته کوي او دریم صورت دی کې دا دی یو انسان راغی او امام په حالت د رکوع کې او د الله اکبر ویل شروع کړه او د الله اکبر د په ولاړه باندې اونې ویلو بلکې الله اکبر شروع کړه او د رکوع ته روان شه او الله اکبر دا د په رکوع کې ختم کړه په دې صورت کې علما فرمایي چې دا تکبیر تحریمه نه ده شوی بلکې دی به دا تکبیر تحریمه دوباره د سر نه بیا وي په ولاړه باندې او بیا به د سر نه شروع کوي ځکه تکبیر تحریمه په ولاړه ویل دا لازمي او ضروري دي او سرون صورت پکې دا دی که انسان راغی او امام په رکوع کې دی او د الله اکبر په ولاړه باندې وویلو او صرف یو الله اکبر ویل او بیا دی ډایرکټ رکوع ته لاړی او بل الله اکبر ونه ویل نو که په دغه الله اکبر سره دا نیت کړی وي چې دا الله اکبر د رکوع دپاره دی او نیت د تکبیر تحریم پکې د نه وي کړي نو بیا هم دغه الله اکبر د چې کومې په ولاړه ویلو دا تکبیر تحریمي دپاره شو او چا کوم نیت د کړی د رکوع د الله اکبر دپاره هغه نیت لغوه دی او امام سره شریک شه او د خپله ملا او سر په رکوع کې د امام سره برابر که او د هغې نه پس بیا امام الله اکبر شروع که نو دا رکعت د موندونکی شو د ده مونځ هم ټیک او درست